سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د کانکور په ملي ازموینه د هغه ګډونوالو ستاینه وکړه چې د ننګرهار په کچه تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړې او د خپلو خوښو پوهنځیو ته بریالي شوي دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د نازو انالیسې د 12م ټولګي فارغې سمینې د 1319 نمرو په ترلاسه کولو د دې ولایت په کچه د نجونو په منځ کې لومړی او د بیبي زینب لیسې فارغې بشره د 315 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ چې دواړه د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. همدارا د کانکور ازموینه کې په ننګرهار کې د شهید محمد عارف لیسې د 12م ټولګیو 2 تنو فارغانو هر یو رحمت الله او عبدالصبور د 320 نمرو په ترلاسه کولو سره د ولایت په کچه لومړی او دویم مقامونه ترلاسه کړي چې د کابل او ننګرهار پوهنتونونو انجینري پوهنځي ته بریالي شوي دي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل چې د یادو بریالیو زده کوونکو سربیري یو شمېر نورو ښه نمرو اخیستونکو ته د زمري په 12مه په ولایت مقام کې غونډه جوړه کړې وه. ترسره شوي کانکور ازموینې شفافه یاده کړه او د هیواد سربیره د ټول ننګرهار په کچه بریالیو زده کوونکو ته مبارکي ورکړي. نوموړي خوښي وښوده چې د ننګرهار په کچه د کانکور ازموینه کې 2 نجونو لوړې نمرې اخیستې او ننګرهار طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د زیاته کړه بشره چې له دې وروسته بل لوړې زده کړې ترسره کوي او د پلار له نعمته محرومه ده، هره میاشت به ورسره به د نوموړي لوري 3,000 افغانیو نغدي مرسته وشي. موږ باید خپل هیواد هغه ځوانان، هغه شاګردان، هغه محصلین چې هغه د دوی د زحمت او د دوی د محنت په نتیجه کې نه یوازې خپل کورنۍ ته افتخار راوړي بلکې ولایت ته، د زون ته او ټول افغانستان ته افتخار راوړي. د کابل په کانکور کې 2 کسان چې وو هغه خورکۍ د ننګرهار ده، موږ ورته ځینې امتیازات، یوه نمره مځکه، ځینې نور مالي او معنوي مکافات به ورکړو. نو دا دود باید موږ نه یوازې چې ژوندی وساتو، دا دود باید پیاوړی شي، دا دود باید موږ همیشه وساتو تر څو مکافات مجازات وي په ټولنه کې، نو دا ټولنه رشد کوي. د ولایت شورا غړي ناصر کاموال د کانکور ازموینې کمیټې څخه مننه وکړه چې په شفاف او تخنیکي ډول سره د کانکور ملي ازموینه واخیسته چې له مخې د اړیکو پر ځای د وړتیاو له مخې ځوانان د خپلو خوښو پوهنځیو ته بریالي شول. نوموړي ننګرهار والي څخه هم مننه وکړه چې د کانکور ازموینې ښه ترسره په موخه د نظم او امنیت لپاره زمینه برابره کړې وه او دم ګړی د لوړو نمرو ترلاسه کوونکي هم وستایل. تاسو دا موفقیت غواړو، بریا درته غواړو او مننه د تاسو هم کوو چې هم خپلو کورنیو ته او بیا په مجموع کې مو د ننګرهار د ولسونو لپاره نه یوازې دا تاسو خپلې کورنۍ پورې منسوب اوسئ بلکې د ټول ننګرهار افتخارات اوسئ چې په کانکور کې د ننګرهار نه په لوړه درجه باندې کامیاب شوي اوسئ د خپلې خوښې پوهنځیو ته. زه په دغه برخه کې د ورونه چې د کومو لیسټونو فارغین دي د دوی مدیر صاحبانو ته، د دوی د معارف مشرتابه ته چې په ننګرهار کې دي دوی ته مبارکي وایم او د الله تعالی دربار نه غواړو چې همیشه زموږ د حکومت ټول امورات لکه څنګه چې دا کانکور تېر شوی یعنې دې کې په واقعي ډول باندې عدالت تامین شوی دی، نو دغسې په ټولو برخو کې د عدالت تامین شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د پوهنې سرپرست رئیس سیادت سعادت وویل چې د لومړي ځل لپاره له ننګرهاره په 1499 د 12م ټولګي فارغینو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و چې 78% ځوانانو لوړو زده کړو ته لاره وموندله. د ویل چې د ناځوانه بیبي زینب، شهید محمد عارف ننګرهار، محمدي صاحبزاده، مومن افغان ترک او چکنوري ولیسو زده کوونکو په سږني کانکور کې لوړې نمرې ترلاسه کړې دي. دغه کې وزیر صاحب ښه زیری دا ده چې موږ 83% اشاریه 3 زده کوونکي لوړ ته زیاته لاره پیدا کړې ده. چې تر کابل هرات ته درېیم ولایت ننګرهار دی چې لومړیتوب داسې کړی دی. دا یو ډېر لوی ځای دی موږ تاسو ته وزیر صاحب چې په دې کې تېره د ننګرهار ولایت کې مربوط د نجونو کې زموږ 2 خویندې چې ډېر جګه نمره اخیستې دي چې بشرا ده چې اوله ثمینه ده چې هغه 312 او 215 ده. ثمینه خور ننګرهار طب ته کامیاب شي، ناځوانه لیسې فارغه ده او بل خور زموږ بشرا جان دی چې هغه د مومن افغان ترک لیسې مدیر وویل چې مومن افغان ترک لیسې
90 تنو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی وو چې ټولو د خپلې خوښې ښوونځیو ته لاره موندلې. نوموړي زیاته کړه د هېواد په کچه د افغان ترک لیسو کې د ننګرهار مومن افغان ترک لیسې لومړی مقام خپل کړی. د ښځو چارو رئیسې انیسه عمران او بشر حقونو رئیسې صابرینا حمیدي پر سږني کانکور ازموینه خوښي وښوده چې نجونو ځوانانو سره یو ځای لوړو زده کړو ته لاره وموندله. دوی له ننګرهار والي څخه د دې ابتکار مننه وکړه چې د سږني کانکور ازموینه کې د لوړو نمرو اخیستونکي وستایل او د دوی د نازونې په موخه غونډه جوړه کړه. د ننګرهار په کچه طب ښوونځي ته په لوړو نمرو بریالي شوي سمینې او بشره د خپلو استادانو او د پوهنې مسؤلینو څخه مننه وکړه چې دوی سره د درس پر مهال ډیر زحمتونه ګاللي. دوی له ننګرهار والي هم مننه وکړه چې د دوی ستاینه وکړه او د ستایلو په موخه خپل حضور ته وبلل. او مننه چې داسې پروګرام دایر کړ او موږ ونازولو څه چې موږ غوښتل هغه هدف ته موږ ورسېدلو او کوشش به کوو چې نور هم په دې کې مختلف شو. او مننه د خپل مکتب د خپل معارف او د ټولو نه زیاته مننه چې موږ سره ډېره خواري کړې کوښښ یې کړی دی. د هغې کوښښ دی چې موږ دغه ځای ته رارسېدلي یو او انشاءالله کوشش به کوو چې د دې نه هم لوړ افتخارات ننګرهار او ټول افغانستان ته راوړو. په کانکور ازموینه کې د لوړ نمرو اخیستونکو ته د ننګرهار والي لوري منظور شوي ستاینلیکونه د مسؤلینو لوري ورکړل شول. په دغه ستاینه غونډه کې د نورو مسؤلینو سربېره د ولایتي شورا غړي سوراب قادري، د ننګرهار عالي لیسې نازوانه، بي بي زینب، محمدي صاحبزاده، مومن افغان ترک، چکنوریو او شهید محمد عارف لیسو مدیران هم ګډون کړی و.